الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو خويندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ استاسو د دې درس موضوع ده او عنوان النظر، نظر کول او منښته. ځکه دا نظر هم یو نوع د عبادت څخه دی. د الله په نوم باندې منښته، یو شی منل، هغه په ځان باندې لازمي کول، دا بندگی د عبادت دی. که چیرې مونږه راولګېږو، نظر وکړو، منښته وکړو، په ځان باندې یو شی لازم کو او د مخلوق په نوم، نو دا شرک دی. د دې وجې نه د نظر معنا لغوي ده یو شی په ځان منل او لازمي کول. لغت عربی کی راځي چې او نظر فلان ای اوجب علی نفسه، یو سړي نظر ومانه، یعنی یو شی په ځان باندې لازم که. او په شریعت کې په اصطلاح کې نظر دا ویل کېږي ان یوجب المکلف، چې یو مکلف انسان چې هغه بالغ وي، عاقل وي، دانا وي، په ځان باندې لازم کی، واجب کی امرن داسې یو کار لا یلزمه به الشارع، چې د شارع د طرفه هغه باندې لازم نه او دی است هغه په ځان باندې لازم کی. د مثال په طور یو سړی دی، هغه په ځان باندې دا لازم کی چې زبا د الله سبحانه وتعالی د پاره چې کله ما هغه د دې بیماری نه روغ کی، یو ګډ یا یو غوا یا یو میخه دا به حلالوم او دغه غوښې به مسکینانو ته تقسیموم او ورکوم. اوس په دې ګډ او په دې باندې خو الله نو مامور کړی او نه یې امر ورته کړی، خو چونکې د په ځان باندې دا ومانه او په ځان باندې دا لازمه کړه او د عاقل دی، بالغ دی، مجنون نه دی، نابالغ نه دی، نو دی به اوس په دې وفا کوي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې د مؤمنانو د صفتونو نه یو صفت دام دی چې یوفون بالنذر،
چې دوی پوروالی کوي وفا کوي په دې نظر باندې ویخافون یوما کان شره مستطیرا او بیا ویریږي دوی د هغې ورځې نه چې د هغې ورځې شر هغه پټ دی او هغه د قیامت ورځ دی د قیامت د ورځې نه هم د ده یری نو ځکه په دې خپلو منښتو باندې نظرونو باندې وفا کوي ثم لیقضوا نفثهم ولیوفوا نذورهم الله سبحانه وتعالی په سورة حج کې فرمایلی دي چې دغه حجاج چې کله حج کوي نو دوی کله چې حاج قارن وي یا متمتع وي نو په دو باندې هدیه او څاروی حلالول هغه لازمي دی نو هغه پوره کوي او د الله دپاره یې ترسره کوي او بیا دوی چې کوم منښته او نظر یې منلی د هغې پورهوالی کوي ځکه د نظر جمع نذور دی ولیطوف بالبیت العتیق او بیا طواف وکوي په هغه بیت الله چې هغه ډېر قدیم دی هغه زوړ دی پخوانی دی یا هغه آزادونکی د سټونو دی د صورت حج تقریبا 29 نمبر آیت دی نو دا نظر په قرآن کې هم ذکر دی په حدیث کې هم ذکر دی په حدیث کې دا هم راځي چې من نظر ان یطیعه فلیطیعه یو سړی په ځان نظر ومني چې زه به د الله بندګي کوم یو نیک عمل کوم نو د دې هغه نیک عمل وکړي هغه بندګي دې وکړي د الله ومن نظر ان یعصیه کله یو سړی نظر په ځان ومني لیکن هغه ګناه وي نو دا نظر پورهوالی پې نه ده پکار فلا یعصي دا د الله نافرماني نه کوي د مثال په طور یو سړی د نظر مني چې زه به یو هفته د فلانی سره خبرې نه کوم دا ناروا دی یو سړی په ځان باندې نظر ومني چې زه به یوه سینما جوړوم یو د فحاشۍ او د بېدینۍ مرکز جوړوم نو دا نظر او دا منښت دا ناروا دی ځکه دا معصیت دی او دا به نه کوي د دې وجې نه حدیث کې دا هم راځي آخره زمانه کې به داسې د ګناهونو نظرونه هغه سوا شي زیات شي حدیث کې راځي ثم یجئ قوم بیا به څه خلک وای پیدا شي په دې امت کې ینظرون نظرونه به مني ولا یوفون په نظرونو به وفا نه کوي او به مني او جایز نظر به خو وفا به پې نه کوي ویخونون ولا یؤتمنون او دوی ته به امانتونه وسپارلی کېږي او بیا به په امانتو کې وفا نه کوي ویشهدون ولا یستشهدون او دوی به ګواهي کوي او د دوی نه به ګواهي نه قبلیږي د دې وجې نه فسق و فجور و ګناهونه او خلاف مروت کارونه به د هغو نه څرګندېږي تر دې ویظهر فیهم السمن او چاغوالی به په دې امت کې په دې خلکو کې سوا شي هغه چاغوالی چې هغه د حرامو نه او د هغه ډېرو خوراکونو نه هغه منځته راځي نو د دې وجې نه قدرمنو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې حقې دي سچې دي د دې وجې نه هغه چې کومې خبرې کوي هغه د ځان نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر علیه السلام چې کومه خبره کړې هغه په وحی سره کړې هغه ته الله وحی کړې نو ځکه د احادیث چې دي دا وحی ده خفي او قرآن کریم وحی ده جلی او احادیث چې دي وحی ده غیر مطلوع او قرآن کریم وحی ده مطلوع نو د دې وجې نه په دې باندې امام سیوطي رحمه الله دغه شانته امام نووي رحمه الله یو رساله لیکلی کتاب لیکلی چې په هغې کې یو حدیث ذکر کړی چې پیغمبر علیه السلام نه به کله چې چا تپوس وکړه نو هغه به فی الفور جواب نه ورکاو بلکې توقف به یې وکړه او سر به یې ښکته که او بیا به جبریل راغی نو هغه له به القا وشوه وحی وشوه بیا به هغه ایسته جواب وکړه نو دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخره زمانه کې به خلک نظرونه مني خو په نظرونو به وفا نه کوي اوس هم زموږ او ستاسو په دې ماحول کې
په ټولنه کې په اجتماع کې بعضې خلک دي چې کله مریض شي کله یې څوک بندیان شي کله مصیبت زده شي نو دی وایي چې یاره زما بندي چې راخوی شي زه به خیرات کوم او زما دا مرض چې الله جوړ کړه زه به صدقه کوم او بیا چې کله بندي راشي مرض نه جوړ شي نه بیا صدقه کوي نه هغه منښت دی ترسره کوي. بیا په دې کې علما وایي چې څه شروط دي چې څوک دا نظر مني او نظر کوي د هغه دپاره هم څه شرایط دي په شروطو سره. یو شرط دی ناظر چې نظر کوونکی دی دا دی چې دی به مسلمان وي، اسلام پکې شرط دی، د کافر نه نظر نه صحیح کېږي که دی څومره نظرونه هغه ومني. دغه شانته دا نظر اختیاري وي، د اختیار د وجې نه وي. څه معنی چې دی مکره نه وي، د مکره نه نظر هغه نه صحیح کېږي چې چا ټوپک ورته نیولی چې شبه او ته دا ومنه چې زه به فلانکی شی نظرومه یا پلانکی غوا مې ده میخه مې ده هغه به زه حلالومه، نو دا د اکراه نظر دا نه صحیح کېږي د مکره نه. دغه شانته دریم شرط هغه دا ده چې دی به نافذ التصرف والی، معنا دا ده چې د هلک نه نظر نه صحیح کېږي، دارنګه د مجنون لیوني نه نظر نه صحیح کېږي، بلکې چې د لره صلاحیت وي د تنفیذولو. څلورم شرط هغه دا دی چې دی مکلف وي، په دې معنی چې د غیر مکلف نه غیر عاقل او بالغ نه هغه نظر نه صحیح کېږي. بل دا ده چې دی به په دې نظر نطق کوي. نطق دا معنی خبره به کوي، وینا به کوي، تلفظ به پې کوي، نو دې وجې نه نظر په اشاره سره نه صحیح کېږي. منګرم یو څوک اخرس وي، ګونګی وي، نو د دې ګونګیانو بعضې داسې اعمال دي چې په اشارو سره او داسې احکام دي په اشارو سره هغه مرتبیږي. نو بعضې علما بیا هغه د نظر په رابطه باندې چې کوم شی دی نظر کوي چې هغه ته شروط المنظور وایي، یا په بل تعبیر هغه ضوابط او ضابطي دي د پاره د نظر د صحیح کېدلو، نو لابدي وي د څه ضوابطو نه، قوانینو نه، قواعدو نه، صفاتو نه چې دا په د سیس کې هغه موجود وي هغه به نظر صحیح کېږي. یو د هغې نه ان یکون المنظور عبادة مقصوده، چې دا نظر کوي دا مقصودی عبادت وي، لکه حلالول د حیوان یا انفاق خرچول د یو شیز یا منځ روژه حج زکات، نو دا ټول داسې مقصودی عبادت دي، د دې نظر هغه صحیح کېږي. دویم دا ده چې د منظور چې کوم شي نظر کوي دا معصیت نه وي، ګناه نه وي، لکه یو شرع په ځان نظر ومني زه به دومره بوتل شراب هغه په خلکو باندې څکمه، یا زه به په خپل واده کې د بچي ډمانې او ډمامې او ګانې بجانې موسیقي او رقص او ډمان به راوړمه، دا په ځان ومني، دا نظر نه ده صحیح. یا دریم دا چې دا نوي فرض په ده باندې مخکې د نظر کولو نه، لکه یو سړی په ځان نظر ومني چې زه به خامخا د بیت الله حج کوم او په ده باندې د حج د بیت الله هغه فرض وي، د سره دومره پیسې وي چې داخله پې کولی شي او د هغې مصارف د تګ و راتګ بیرته کور ته پې رارسېدلی شي، 6,00,000 روپۍ لري، نو په ده باندې حج فرض دی، نو دا نظر د ده نه صحیح کېږي، بلکې د نظر نه مخکې هغه فرضیت او فرض عمل هغه دله کول پکار دی. او بل دا چې د نظر رابطه باندې هغه نظر صحیح کېږي چې هغه اکثر هغه وي په هغه څه کې چې دی مالک وي، او دی چې مالک د یو شي نه هغه دی نظر کوي، پردي شیان نظر کوي، دا نظر د ده نه ده صحیح. د دې علما مثال ورکوي، یو سړی دی هغه نظر یې ومانه، هغه وایي چې زه به نظر کوم د 1,000 روپو او د ده په جب کې دي 100 روپۍ، نو په ده باندې دا 1,000 روپۍ لازمیږي نه، بلکې دی به دغه 100 روپۍ دا به ورکوي. یا دا ده چې یو سړی د یو شي مالک نه دی
او دکان کې ولاړ دی او په دکان کې مالټې دي او میوې دي او دی وایي چې دا هغه ما نظر کړه هغه مالټې د هغه سړي، نو هغه خو د ده په ملکیت کې نه دي، دی مالک نه دی، پردي څیزونه دی خیراتۍ نظر کوي. بل دا د علما وایي چې هغه نظر چې هغه ممکن الوقوع وي د هغه شي نظر صحیح کېږي، د هغه شي نظر نه صحیح کېږي چې هغه ممکن الوقوع نه مستحیل وي. د مثال په طور یو سړی دی هغه نظر یې کړی چې زما هغه تېره ورځ، نو هغه تېره ورځ خو بیا نه راګرځي، ته نظر به په مستقبلي ورځو کې کوي، دا یې مثال دی. نو د مستحیل او د غیر ممکن وقوع شی نظر دا نه ده صحیح. او بل دا ده چې په نظر کې کوشش باید سړی وکړي چې هغه نظر چې هغه یو سړي په ځان منلی وي هغه باندې وفا وکړي. ځکه عمر رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې نظر د اعتکاف په ځان منلی و، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې، د مسلم حدیث دی، نو هغه ورته اوفي بنظرک، ته په نظر وفا وکړه، اگر که هغه نظر د جاهلیت په زمانه کې منلی، اوس د اسلام قبول که او په اسلام کې نظر منل او منښته کول هغه شته، په هغه باندې وفا وکړه. او بل دا ده چې اقسام د نظر، دا نظر ډېر ډولونه لري، قسمونه لري. یو د هغې نه مبهم نظر دی، دا هم یو ډول د نظرونو نه دی. یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر الغضب والخصام وایي، د غصې د وجې نظر کول، دا یو ډول د ډولونو دی. یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر المباح وایي، یو شی مباح نظر کول، دا هم یو نوع ده. یو هغه نظر چې هغه ته نظر المکروه وایي، یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر المعصیت وایي، یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر الطاعت وایي، د بندګۍ نظر، د ښېګڼې نظر. یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر الوجوبي وایي، فرضي، دا هم یو ډول د ډولونو دی. یو هغه نظر دی چې هغه ته نظر مستحیل وایي. خلاصه دا قدرمنو عزیزانو، یو چا چې په ځان باندې نظر ومانه نو په هغه به وفا کوي، او که چیرې دا نظر د معصیت وي، د ګناه وي، نو په هغه به دی وفا نه کوي، بلکې وفا نه کول پکار دی، دا بندگی ده د الله. د هغې مثال مخکې ما څه ذکر که، او بیا د مثال په طور یو سړی دی هغه وایي چې زه د فلاني کس سره به صله رحمي نه پالم، او هغه د ده ماما وي یا یې ورور وي یا یې کاکا وي یا یې خپل خپلوان وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فلا یطیعه، یا په بل عبارت کې داسې فرمای فلا یعصیه، نو دی به په دې وخت کې په دې نظر وفا نه کوي، دا ګناه ده. ځکه په باب د صله رحمۍ کې ګڼ شمېر آیتونه دي. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، سورة النساء کې الله وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. هغه الله نه ویریږئ چې تاسو د هغه په وجه باندې یو بل سره صله رحمي کوئ، اقارب پروری کوئ، ناسته ولاړه کوئ. نو د دې وجې نه ويقطعون ما امر الله به، الله سبحانه وتعالی د داسې مقاطعې او د خپلولي پرې کولو نه منع کړې ده، او دا د فساق و فجارو صفات دي چې هغوی اقارب پروری نه کوي، صله رحمي نه پالي، او الله سبحانه وتعالی په صله رحمۍ باندې موږ او تاسو له امر کړی. او دارنګه په احادیثو کې ګڼ شمېر احادیث دي چې تاسو په خپلو کې صله رحمي کوئ او پالنه کوئ، او ته ایسته په ځان باندې نظر ومنې چې نه زه نظر مې منلی او ما قسم کړی ده چې زه به هغه پلاني خواله نه ورځم، ملاقات ته به یې نه ورځم. نو د دې وجې نه که قسم دې م کړي نو ته به قسم ماتئ او د قسم به ته کفاره ورکئ، او که تا قطع د صله رحمي کړي صله رحمي به کوې، که تا د خبرو نه کولو کړي خبره به کوې.
ځکه حدیث کې راځي یو سړی په ځان نظر ومني چې زه به فلاني کس سره یو هفته خبرې نه کوم، او حدیث کې راځي چې مؤمن مسلمان هغه له پکار دی چې دی د 3 ورځو نه اخواته چا سره خبرې هغه کټ نه کي، بلکې هغه سره به ورشه درشه کوي، خبرې به کوي. ځکه ورونو زموږ او ستاسو دین د الفت دین دی، د محبت دین دی، د همدردۍ دین دی، د امن و د امان دین دی. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي چې خیر نشته په هغه کس کې چې لا یألف ولا یؤلف، چې نه دی چا سره محبت کوي او نه هغه د سره محبت کوي. مؤمن مسلمان هغه اجتماعي وي، اعمال اجتماعي وي، او دارنګه مصلحتونو له ترجیح ورکوي. یو سړی په خواهشو باندې روان دی، تربګیني کوي، بغض کوي، حسد کوي، په معمولی شي باندې د هغه سره تربګیني کوي، دشمني کوي. دا د مسلمان صفت نه دی. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هغه ایثار کوي، همدردي کوي. خپله وږی خو بل مسلمان ورور مړوي، خپله تږی خو بل مسلمان ته اول اوبه ورکوي او د بل مسلمان سره لاس وړي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یو بل سره د تقوا او نیکیو په کارونو کې ملګرتیا کوئ، همدردي کوئ، اما په معصیت کې، ګناهونو کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، یو د بل همکاري مه کوئ، ولو که هغه ستا ورور وي، ولو که هغه ستا رشته دار وي، ولو که هغه ستا خپلوان وي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې عمل نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو عاملین په قرآن و سنت وګرځوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد